बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़िम सईद नासिर अली शाह शाकाम यूट्यूब चैनल ला او نن د مایکروسافټ ورډ شلم نمبر لیکچر دی په دې کې مونږه د کمنټس متعلق ټریک چینجز متعلق او د کمپیرینګ متعلق خبرې کوو دا درې وړه کمانډونه د فایل کریکشن لپاره د فایل تصحیح لپاره استعمالیږي چې په یو فایل کې مونږ ټایپینګ وکړو او دا په چا چک کوو چې په دې کې څه اضافه کولی یا کمولی نو راځئ چې دا ویډیو ګورو ویډیو کتو نه مخکې که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوي ویډیو اپډیټ تاسو ته ملاویږي او دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ په دې کې لومبی کمانډ به موږ د کمنټس وایو کمنټ ویل کېږي چې په فایل کې موږ عارضي غوندې خبره د یو ټکي متعلق د یو پیراګراف متعلق یا یو د ابجیکټ متعلق لیکو یو موږ سره پخه خبره لیکلی د یو سیز کوم ډیفینیشن لیکو یا موږ د هغې څه تشریح کوو یا د هغې څه نور تاریخي حوالې ذکر کوو نو هغه موږ د صفحې په ویښ کې لیکو هغې ته فوټ نوټ ویل کېږي هغه په ریفرنس کې تیر شوي دي اوس کمانډ دی د نیو کمنټ د نیو کمنټ اکثر عارضي غوندې لیک وي چې دا موږ ته کله ضرورت وي نو پروت وي او کله ضرورت زموږ ختم شي موږ یې روانو د کمنټ اچولو طریقه څنګه ده لکه څنګه مو دا یو دوه جملې مو لیکلي دي په دې کې مونږه دیر آر ډیفرنٹ ټایپس آف کمپیوټرز لیکلی دی نو اوس په دې ټایپس متعلق زه څه خبره لیکل غواړم نیو کمنټ ته به لاړ شم او دلته به د ټایپ متعلق خبره ولیکو چې دا مو د ټایپس متعلق یو خبره ولیکله چې دې کې مونږ ته ټایپس لیکل دي دا مونږ ځان ته نوټ لپاره ولیکله دغسې کیدی شي په بل پیج باندې هم څه کمنټس لیکلي اوس دې بل سینټنس کې مونږ ته څه نوټ پکار دی نو دې لپاره مونږ لاړ شو چېرته چې نوټ پکار وي په هغې مونږ ډبل کلیک کړو او بیا نیو کمنټ ته به لاړ شو دلته موږ دا کمنټ ولیکلو چې موږ ته د ډیجیټل کمپیوټرو ټایپس لیکل دي دا کمنټ به د صفحې ښي سایډ ته وي او دا پرنټ کې هم راځي او که د یو کمنټ نه بل کمنټ ته ځو نو دلته نه هم تللی شو نیکسټ به ورکړو یو کمنټ نه بل کمنټ ته ځو یا واپس ځو نو پریویس کمنټ به ورکړو او که د کمنټ ضرورت ختم شي نو موږ رایټ بټن به پې کلیک کړو او دلته نه ډیلیټ کمنټ ورکولی شو یا به دلته نه لاړ شو په ډیلیټ به کلیک کړو که یو کمنټ روانو ډیلیټ به کلیک کړو او که نه ټول کمنټس په دې فایل کې روانو نو بیا به آل کمنټس ورکو او دغسې ډیلیټ آل کمنټس شون چې کوم کمنټس موږ ته ښکاري یا به روانوي او که پټ وي هغه به نه روانوي نو اوس دا موږ ډیلیټ کړو یو مو ډیلیټ کړو نیکسټ ته به لاړ شو بل مو ډیلیټ کړو دې نه پس بل کمانډ دی د ټریکینګ په ټریکینګ کې موږ د فایل تصحیح کولی شو د ټریکینګ مطلب دا چې که زموږ په فایل کې څه تبدیلي کولی څه تصحیح کولی دا موږ چاته حواله کړو نو هغه چې کومې تبدیلیانې کوي هغه موږ ته پته لګي بیا که موږ هغه تبدیلیانې خوښي نو ایکسپټ کړو او که خوښې مو نه ریجیکټ مو کړو نو راځئ چې د ټریکینګ کمانډ تفصیل ووایو د ټریکینګ کمانډ استعمالیدو دپاره اول موږ ته د دې آپشن آن کول پکار دي چې ټریک چینجز ته لاړ شو او ټریک چینجز ورکړو ټریک چینجز باندې چې کلیک کړو اوس دا زموږ فایل دی موږ چاته تصحیح ته ورکړی دی او په دې کې هغه څه تبدیلي کول غواړي نو په کوم ټکي چې هغه ډبل کلیک کړي او ډیلیټ یې کړي نو که کوم ټکي هغه نه غواړي چې د مضمون کې دی وي نو هغه ډیلیټ به کړي چې ډیلیټ کړي په هغې به دا کرښه راشي دې ته سټرایک تھرو ویلی کېږي او که کوم ټکی لیکل غواړي نو هغه به انډرلاین راشي لکه د ټکي اضافه پکې داسې کېږي دغسې که بل ټکی پکې چینج کوي دا اوس مونږ پکې فرضي کریکشن وکړو د کریکشن سره به چې کوم ټکي کې چینجز کېږي هغې سره د لاین هم راځي د لاین د دې نشاندهي کوي چې په دې لاین کې کریکشن شوی دی او که په دې کې موږ څه خپله ایډیټینګ کول غواړو چې د هغې تعلق د تصحیح سره نه نو دې دپاره به ټریک چینجز کمانډ مونږ آف کوو نو دې نه پس په دې کې نارمل لیکایي کېږي او نارمل لیکایي چې کېږي نو دا لیفټ سایډ ته به کرښه نه راځي د کرښې مطلب دا چې په دې کې تبدیلي شوي چونکې دا دې کې مونږ عام لیک کوو نو دې لپاره په دې کې به لیفټ سایډ ته کرښه نه راځي اوس داسې هم کېدی شي چې دا فایل زموږ په نیټورک باندې شیر وي او د نیټورک نه مختلف خلک په دې کې راځي او چینجز کوي نو موږ ته د هر یوزر پته هم لګېدی شي چې په دې کې کم یوزر چینجز کړي دي نو ریویو پینل ته به لاړ شو دلته موږ ته پته لګي چې په دې کې کم یوزر تبدیلي کړي ده دا اے بي سی یوزر دی چونکې زموږ د کمپیوټر یوزر هم اے بي سی دی نو د ایم ایس ورډ یوزر هم اے بي سی دی او که موږ غواړو چې د یوزر نوم بدل کړو په مایکروسافټ ورډ کې نو دلته هم بدلولی شو فایل ته به لاړ شو بیا به آپشن ته لاړ شو او دلته نه به دا نوم بدل کړو اوس دا موږ فرض کوو چې دې کې نور یوزران هم لګیا دي د مختلف کمپیوټرو نه یا په دې کمپیوټر کې د مختلف نوم باندې په یوزر باندې دی کار کوي
نو دې لپاره مونږ چینج یوزر نیم طریقه استعمالو. دلته مونږ یوزر نوم بدل کو اوکې ورکو. دا داسې ده مثلا زمون کمپیوټر ته د بل نیټورک نه یو یوزر راغلی دی یا آنلاین یو یوزر راغلی دی کې تبدیلی کول غواړي نو چې هغه تبدیلی کوي دا هغه رنګ به بدلی. لکه دا تبدیلی بل یوزر کوي ایم ایس کټ کوي او په دې لیکي مایکروسافټ ورډ. خو اوس تبدیلی ونه شوه ولې چې دلته مونږه ټریک چینجز کمانډ بند کړی. دې لپاره به ټریک چینجز کمانډ لازمي ان کوو چې کومه تبدیلی کیږي چې د هغې مونږ ته پته لګېدی شي. اوس زه په دې کې بیا دوباره تبدیلی کوم. اوس چې کوم ټکي کټ شول هغه نیله شول او چې کوم ټکي لیکل کېږي هغه نیله انډرلاین. نو د هر یوزر بدل رنګ دی. دا د احمد یوزر چینجز دي او دا د اے بي سی یوزر چینجز. نو که اے بي سی یوزر راځي په دې کې تبدیلی کوي دا به دې کلر کې وي، احمد به دې کلر کې وي. دغسې مونږ نور یوزرز هم استعمالولی شو. اوس څومره یوزرز په دې کې تبدیلیانې وکړلې څومره آترز دې ته آترز هم ویلی کېږي. نو دا تبدیلیان اوس مونږ خپله ګورو چې زمونږ په ډاکومنټ کې کم تبدیلیانې وشوې نو دا صحیح دي، زمونږ خوښې دي، ډاکومنټ مناسبت سره صحیح دي او که نه دي صحیح. نو دې لپاره مونږ لاړ به شو لومبي ځای کې به کلیک کړو. نو مونږ به د فایل په لومبي لاندې کلیک کړو، دلته نه به شروع کړو، نیکسټ به کلیک کړو. نیکسټ سره به دی مونږ لومبۍ تبدیلي وښیي چې دا الکترونیک روان شوی دی. نو که دا ستاسو خوښې دا روانېدل نو ایکسپټ یې کوئ. نو دا چونکې غلط لیکلی شوی دی نو موږ دا ریجیکټ کوو. دغسې الکټریکل لیکلی چونکې دا تعریف غلط راځي نو دپاره دا هم ټکی صحیح نه دی، ریجیکټ به یې کوو. اوس اف کمپیوټر دلته دا هم ټیک نه دی نو چې کوم ټکی صحیح وي ایکسپټ به یې کوو. که چا تصحیح صحیح کړي وي او که نه یې کړي نو هغه به ریجیکټ کوو. دا موږ ریجیکټ کوو. دغسې که ډېرې تبدیلیانې موږ ریجیکټ کوو نو ریجیکټ آل چینجز به ورکوو. نو په فایل کې څومره هم تبدیلیانې شي دا ټولې به کینسل شي. او که یو صرف تبدیلی کینسلو نو ریجیکټ اینڈ موو ټو نیکسټ نو دا به یو تبدیلی ریجیکټ کړي او مخکې به لاړ شي. او که صرف تبدیلی کول غواړو مخکې نه ځو نو بیا به ریجیکټ چینج ورکوو. اوس موږ غواړو چې دا د مخکې لاړ شي نو ریجیکټ دا مو ریجیکټ کړو مخکې چې دلته څه ډاټ ورپسې راغلی هغې تبدیلي ته لاړه دا مونږ ایکسپټ کوو. نیکسټ بیا ځو بل ټکي ته. دا د بل اتر دغه شروع شو خو دلته کې انزرټډ سور پاتې دی، مطلب دلته کې څه تبدیلي شته دی چې هغه لا فاینل شوي نه ده. نو فاینل کېدو لپاره موږ بیا نیکسټ ورکوو. دلته سپیس پکې اضافه شوی دی، د سپیس دپاره د انزرټډ راوستی دی نو د سپیس ضرورت نشته، موږ به ختم کړو او که ضرورت وي ایکسپټ به یې کړو. بیا د بل ټکي ته لاړو دغسې دا موږ ایکسپټ کړو چې کوم تصحیح موږ ته مناسبه ښکاري او چې کومه نه ښکاري هغه موږ ریجیکټ کړو. دا زمونږ د فایل مکمل تصحیح وشوه. ولې دلته کې څومره رنګونه ختم شول مطلب د یو یوزر تبدیلي هم دلته پاتې نه ده. اوس مونږ واپس ټول په انډو باندې بیا راولو. کنټرول زیډ کومې تبدیلیانې شوي هغه زه بیا واپس کینسلوم. ښه اوس دې کې مونږ یو بل کمانډ هم استعمالولی شو. که مونږ غواړو چې دا ټولې تبدیلیانې مونږ ایکسپټ کول غواړو نو زمونږ د فایل فاینل اخري حالت به څنګه وي، مونږ به فاینل کلیک کړو نو چې کومې تبدیلیانې وي هغه به ټولې مونږ ته ایکسپټ کړي. که زمونږ فایل اصلي حالت کې پکاري بیا به اوریجنل ورکو. نو اوریجنل کې به دی د فایل ړومبي ټکي راولي چې کوم تبدیل شوي نه د تبدیلۍ نه مخکې چې کوم فایل ورشي هغه مونږ ته وښیي. او که مونږ یې نښو سره کتل غواړو نو شو مارک اپ به ورکړو. او که دغسې مونږ اخري تبدیلیانو او فایل نښو سره ګورو نو هم کتی شو. او که په دې تصحیح کې د فارمیټینګ تصحیح وي لکه دا ټکي مونږ سلیکټ کړل او تصحیح والا غواړي چې دا د دې سایز د غټ شي یا د کلر شي یا د نور کوم فارمیټینګ کمانډ په اپلای کوو نو د دې بیا سایډ ته دا بیلون راځي. دغسې که تاسو خیال کړئ نو دا کمنټ هم د بلون په شکل کې دلته کې راځي او باقي کوم لیک کوم ټایپینګ دی هغه دننه راځي په دې شکل کې. اوس په دې کې مونږ دا اپشنونه بندولی شو. که کمنټ غواړو چې نه دی ښکاري نه به ښکاري دغسې مونږ انزرشن ډیلیشن په ټول غواړو انزرشن ډیلیشن به پټ شي. او که فارمیټینګ په ټول غواړو دا فارمیټینګ بلون ښکاري دا به ختم شي. مارک اپ ایریا هایلایټ دا چې کوم سایډ ته تبدیلي کېږي هغه موږ ته د بدل رنګ کې ښایي. اوس لکه دې ته موږ فارمیټینګ ورکو او دغسې مو کمنټ هم ورکو نو دا سایډ وګورئ دا د صفحې دا سایډ لږ بدل رنګ کې ښکاري. نو دا موږ غواړو چې نارمل کلر کې ښکاره شي نو مارک اپ ایریا هایلایټ به آف کړو نو دا به دلته کې نارمل ښکاره شي. بل په دې کې انک کمانډ استعمالیږي. خو دا انک کمانډ هغه کار کوي چې دې لپاره موږ خپل مینیو راولو. لپاره موږ لاړ شو فایل ته، فایل کې آپشن ته او بیا دې کې کسټمایز ریبن کې به آل ټیبس ته لاړ شو. په آل ټیبس کې د دې خپل انک ټول دی په دې پین به کلیک کړو او دا موږ کومه مینیو ده په دې کې به ایډ کړو.
چرته مې اډ کوو د ریویو نه پس په اډ شي بیا به اوکې ورکو. اوس دلته کې پن ټول راغلی. د پن ټول په ذریعه داسې کولی شو لکه څنګه موږ په کاغذ باندې د پن په ذریعه لاینونه راښکو د کریکشن دپاره تصحیح دپاره دې کې هم دغسې کولی شو. لکه موږ دې کې یو پن راوچتو د یو ټکي موږ لوکیشن دلته ښکاره کوو چې دا دې بدل شي دا یې دلته راشي. دغسې مختلف د هایلایټر دي. شین هایلایټر موږ دې ته ساتلی دی چې که دې کې د ګریمر غلطي وي نو هغې دپاره به دا استعمال کړو او که چېرته سپیلنګ غلطي وي هغې دپاره به دا نښه استعمال کړو. نو دې نښو ته ویلی کېږي انک ټول. نو که دا موږ دلته نه ختمو ریویو ته به لاړ شو انک به کلیک کړو دا به بند شي او کله بیا مو کلیک کړل بیا به ښکاره شي. اوس څنګه چې تاسو ته ښکاري دی کې د احمد یوزر هم تبدیلیانې ښکاري او د ABC یوزر هم تبدیلیانې ښکاري. که موږ غواړو چې موږ ته صرف د یو یوزر تبدیلي ښکاره شي د نورو نه ښکاري نو ریویورز ته به لاړ شو آل ریویورز دلته نه کلیک کړو دا به آف کړو او چې کوم ریویور یعنی کوم تصحیح والا کس موږ ته پکاري د هغه تبدیلیانې کتل غواړو په هغې به صرف کلیک کړو نو دی به صرف هماغه تصحیح والا کس وښیي. او که نه موږ ټول کتل غواړو ټول ریویورز کتل غواړو نو آل به ورکړو ټول ریویورز والا تبدیلیانې موږ ته ښکاره شي. بیا په دې کې بل آپشن دی هایلایټ اپډیټس. د هایلایټ اپډیټس هغه کار کوي که زموږ فایل چېرته شیر وي په نیټورک باندې یا آنلاین شیر وي او په دې کې مختلف آترس کار وکړي مختلف آترس تبدیلیانې وکړي نو هغه تبدیلیانې به دې موږ ته هایلایټ کوي کومې نورو آترانو کړي یعنی زیاتر نیټورک انوایرمنټ په تھرو باندې کړي. ادر آترس که دغسې دې کې نور آترز وي نو د هغې لیک به هم موږ ته ښیي او دغسې د بلاک آترز په ذریعه باندې بعضې موږ آترز بندولی شو یعنې کوم بعضې ټایپنګ والے دي کوم تصحیح والے دي هغه موږ دلته نه بندولی هم شو خو دې دپاره نیټورک انوایرمنټ هم لازم. تصحیح دپاره بل دی کمپیر. کمپیر کمانډ په ذریعه باندې موږ دوه کارونه کولی شو. یو دې کې راځي کمپیر یو راځي کمباین. کمپیر دې ته ویل کېږي که موږ دو فایلونه خپله کې کمپیر کوو مطلب یو اوریجنل فایل او بلکې موږ څه تبدیلي کړي وي هغه موږ کمپیر کول غواړو. او کمباین دې ته ویل کېږي چې د مختلف فایلونو نه موږ ډیټا راوچتو او یو فایل کې کمباین کوو دې ته کمباین ویل کېږي. نو موږ کمپیر کمانډ کوو. کمپیر کمانډ لپاره موږ په ډیسکټاپ باندې دوه فایل جوړ کړي دي ډاکومنټ 1 ډاکومنټ 2. ډاکومنټ 1 موږ سره اوریجنل فایل دی په دې کې تبدیلی نه ده شوي او ډاکومنټ 2 کې څه تبدیلیانې شوي دي ته ریوایزډ فایل ویل کېږي. نو اوس موږ دواړو کې فرق ګورو چې څنګه فرق ښکاري موږ ته. دې لپاره موږ لاړ شو کمپیر په کمپیر به کلیک کړو او دلته اوریجنل ډاکومنټ چې کوم لومبی فایل دی کوم کې تبدیلی نه ده شوي هغه اوریجنل ډاکومنټ دی هغه موږ دلته نه په براوز په ذریعه هم کتی شو یا دلته اوس مخامخ پراته دي نو دلته نه به کلیک کړو ډاکومنټ 1 به راشي. او دغسې که براوز په ذریعه باندې موږ کولول غواړو نو موږ په خپل لوکیشن ته لاړ شو چې کوم ځای موږ فایل ایښی دی ډیسکټاپ باندې موږ دا فایل ایښی ډاکومنټ 2 په نوم باندې اوپن به کړو. اوس دې کې لیبل چینجز وید نو که دا چینجز اوس اخري په کوم نوم باندې دې سیو شي نو دلته به د اتر نوم ورکړو. دغسې په دې کې کومې کومې تبدیلیانې به کېږي. کمپیریزن سیټینګ دې کې به کم تبدیلیانې کېږي د موس یعنی د لیک مو کېدل انسرشن ډیلیشن کمنټس دا څومره څیزونه پکې آن دي دا ټولې تبدیلیانې پکې کېږي. او بل دا تبدیلیانې موږ ته څنګه ښیي د الفاظو حساب سره به ښیي یا د حروفو لیول سره به ښیي یا دغسې دا تبدیلیانې به ښکاري چېرته په اوریجنل فایل کې به ښکاري یا چې کوم کې تبدیلیانې شوي ریوایزډ فایل کې او یا د دواړو نه به یو نوی فایل جوړېږي نو هغې کې موږ ته تبدیلیانې ښکاري. نو دا آپشن موږ دلته نه لیس کولی شو چې لیس کړو به پټ شي بیا به اوکې ورکړو. اوس دې نه پس موږ ته درې واړه فایلونه وښیل. یو زموږ اوریجنل فایل دی چې کوم کې تبدیلي نه شوي بل ریوایزډ فایل دی چې په دې کې موږ څه تبدیلیانې کړي دي په دې کې څه کریکشن شوی دی لکه څنګه دا ګیل لیسټ کې دلته البم سره بدل شوی دی دغسې نور پکې ټکي دي دلته هم موږ ته تفصیل سره ښکاري چې کم ټکي دي او دا کم آتر بدل کړي دي کم ریویور بدل کړي دا هم موږ ته ښکاري. څنګه تاسو ته پته چې د هر آتر بیا دې کې بدل رنګي اوس چونکې دا یو آتر دی نو یو سور کلر باندې ټول ښکاري. اوس موږ ته دې کې ښکاري چې زموږ اوریجنل فایل کې دا ګیل لیسټ کې شامل و خو دا روان شوی دی او په دې ریوایز فایل کې دا البم لیکل شوی دی یعنی په ریوایز کې ګیلري روان شو البم ولیکل شو نو د روانېدو دپاره سټرایک تھرو راوستو او چې کوم اضافه شوی هغې انډرلاین کړو. دغسې ډیزاین او دا کریټ دا درې واړه ټکي په اوریجنل فایل کې په دې شکل کې یعنی ګیلریز ډیزاین او کریټ راغلی لیکن چې کوم تصحیح والا فایل دی ریوایزډ فایل دی پای کې البم میډ او جنریټ سره دا بدل شوي دي او دا فایل موږ سره کمپیر ډاکومنټ دی. نو که موږ ته تبدیلیانې په دې کې ښکاري او دا موږ سیو کولی هم شو ځان ته بیل دا خو الریډي موږ سره په ډیسکټاپ باندې پراته دي او دې کې دا تبدیلیان اوس موږ څه کول غواړو که ایکسپټ کول غواړو هماغه طریقه باندې به ایکسپټ کړو او چې کومې ریجیکټ کول غواړو هغه به ریجیکټ کړو. د ریجیکټ ایکسپټ نه پس چې زموږ فایل فاینل شکل ته شي دا موږ بیل سیو کولی هم شو هماغه سیو کمانډ باندې به سیو کړو دلته موږ نوم ورکوو فاینل ډاکومنټ څه نوم هم تاسو ورکولی شئ نو دې نه موږ ته پته لګي چې دا د دواړو د کریکشن نه د آخري فایل دا موږ سره اوریجنل فایل دی دې کې چې کومې تبدیلیانې شوي
او چې کوم موږ ایکسپټ یا ریجیکټ کړو نو فائنل فایل ته په دې شکل کې جوړ شو.